د فاطمه ګل نه چې په پټو کیمرو باندې په دوبۍ کې کومه ویډیو شوې ده، یعنی یو هلک سره بدکاری کړې ده او داسې ویل کېږي چې خاوند هم د دې هر څه نه خبر دی. هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې اوس ډیره زیاته شیر کیږي او خلک داسې وایي چې دغه رښتیا هم فاطمه ګل ده. دغه ویډیو یو کلیپ چې موږ ته په لاس راغلی دی نو تاسو سره شریکوم، خو د هر څه نه وړاندې زموږ چینل پښتو پوسټ در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ دغسې راتلونکي معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. دوستانو، فاطمه ګل یو داسې نوم چې نن سبا به ټول پښتانه پیژني، ځکه چې دا د نیلم ګل بند او اکثره وخت په سوشل میډیا باندې د دوی باره کې خبرونه چلیږي، ځکه چې د دې دوانو بنو یو بل سره نه لګي ده او دی اوس مراد سره واده کړی دی او مراد خپله زړه ښځه یعنی نیلم ګل په کور باندې کېنولې ده. څه موده وړاندې دوی دوبۍ ته تللي وو چې دوی هغه تصویرونه هم په سوشل میډیا باندې شیر کړي وو چې په لاس کې پاسپورټ نیولی دی او د دوبۍ جهاز ته انتظار کوي. خو د هغه تصویرونو وروسته خلکو داسې خبرونه خواره کړل چې فاطمه ګل دوبۍ ته دغه بدکارۍ دپاره ځي او د دې خبر تصدیق نیلم ګل وکړو چې ویل یې مراد یعنی زما خاوند به په ما باندې هم په دې طریقه پیسې ګټلې او اوس یې زه په کور کېنولم او اوس یې فاطمه ګل سره واده وکړو چې په هغې باندې پیسې وګټي. ډېرو خلکو د دې خبر تصدیق هم وکړو او ډېرو خلکو یې تردید وکړو، خو تر کومه چې موږ معلومات وکړل او د دغه ویډیو خبره ده نو دغه ویډیو تر اوسه پورې داسې نه معلومیږي چې دا د فاطمه ګل وي، خو خلک مختلف قسم تصویران جوړوي، فوټوشاپ کوي او د هغې سر پرې ولګوي او بیا وایي چې دا فاطمه ګل ده. نو دوستانو، که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ هم به یې در سره شریکه کړم، خو زموږ د معلوماتو تر مخه دغه فاطمه ګل نه ده. مهرباني وکړئ هېڅکله هم داسې خبر مه شیر کوئ چې د هغې په باره کې تاسو ته مکمل علم نه وي. د پښتو پوسټ چینل د دې ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت ویستو او دا ویډیو مو تر اخره وکتله. ضرور د سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېره مننه.